बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 11 बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 11 दे पदी की ह्यूमन हार्ट ची दे स्टार्ट कोमा ह्यूमन हार्ट यानी इंसान زړه ची दे पदी की اهم خبره ده स्ट्रक्चर दे او دا غنه علاوه د فنکشن چې کار چي دي څنګه خو د स्ट्रक्चर او د فنکشن نه مخکې د دې لیکچر کې موږ د هیومن هارت لکشن د انټروډکشن چې دی غوږو چې دا کوم ټکی چې بیا به دغه کې راځي په स्ट्रक्चर او فنکشن کې بیا تاسو ته چې څه مشکل نه نو کېږي هیومن هارت باره کې خبره څه ده هیومن هارت مونږ دې ته وایو د هارت ټکی چې دی نو دا د گریک ورډ نه چې دی وته دی او هغه لفظ گریک لفظ کوم یو دی نه هغه زموږ سره دی کارډیا ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ چې هارت H E A R T هارت ټکی چې دی دا د گریک ورډ د کارډیا نه چې دی وته دی او کارډیا چې دی هغه مونږ زړه ته وایو بل به دا خبره ده هیومن هارت چې دی دا مسکولر پمپینګ ارګن دی پمپینګ ارګن مونږ دې ته وایو چې دا بلډ پمپ کوي ثابت بدن ته خو مسکولر پمپینګ ارګن دی مسکولر پمپینګ مطلب دا دی دا کمزړه چې دی دا تقریبا زموږ سره ټول چې دی مسلز دي نو ځکه وته ویل کیږي چې مسکولر چې د مسلز نه جوړ لې نو ځکه وته مسکولر وای او دا پمپینګ ارګن دی بل د دې شیپ چې زموږ سره کوم یو دی ناغه کونیکل له شیپ چې تاسو په سکرین باندې ښکاري تاسو وینئ کونیکل چې دی مونږه دیته وایو بل د دې کم سایز چې دی نو ټایټ ان پیسټ د دې سایز سونه د دې مطلب دا دی لکه هر انسان چې هغه خپل لاس داسې بند کی او دینه دا سوک شکل چې دی جوړ شي دی د مونږه پیسټ وایو نو د کم انسان چې دا ګوتی داسې بند کی داسې سوک په شکل نو دا سونه سایز چې دی نو انسان دا زړه کم سایز چې دی هغه دونی بل دا کوم ځکه هیومن هارت نو فاوند ان لیفت ساید اف thoracic cavity زمونږ دا کوم سینې چې دا د thoracic cavity وایي یا د مونږ وایو chest cavity نو په دې chest cavity دا لیفت ساید ته د هیومن هارت چې دا موجود دي او covered by tube double membrane called pericardium او دا کوم زړه چې دی نو د دې زړه نه چاپیره دا سه ډبل ممبرین چې دی چاپیره نو دا ډبل ممبرین ته مونږ سوایو دیتا pericardium ویل کیږي وکړي د زړه نه چاپیره ډبل ممبرینی هغه ډبل ممبرین ته موږ سوایو دغه ته پیریکارډیم ویل کیږي ام سی کیوز لپاره شارټ کوېشن لپاره پریکټیکل کې انتبوس کولای شي چې د هیومن هارت نه چاپیره سونه ممبرینی هغه ډبل ممبرینی او هغه ته پیریکارډیم ویل کیږي پروټیکټ ممبرین فرام اور ایکسټنشن او د دې کار د دې چې دا زموږ د کمزوري چې د اور ایکسټنشن نه ساتي اور ایکسټنشن مطلب دا د زړه چې کله کولاویږي دا چې کله لب ډب کوي مطلب کله چې دا پمپینګ کوي چې دا ډیر زیات ایکسټند نشي په دې کمپریکارډیم چې نو په دې کې لچکی نو زړه چې یو قسم پروټیکشن چې دا ولور کوي او ډیورینګ رننګ اور هارت ایکسرسایز چې کله انسان چې منډه وهي نو تاسو خیال کړئ چې د زړه دړکن چې دی هغه سره سیوا کیږي په زړه باندې چې د بول چې دی هغه راځي ځکه چې بلډ چې دی د مسلسل چې دی پمپ کوي او دا غیر علاوه ایکسرسایز مطلب دا دی چې کله سړی ایکسرسایز کوي نو په هغه وخت کې په زړه باندې چې دی بوج راځي لکه موږ چې څونه اکسیجن چې دی هغه راکاږو نو چې څونه اکسیجن موږ راکاږو نو په کار دا چې زړه چې دی پمپینګ هغه کوي د اکسیجن راخکودا څونه پارټیکل چې جسم د دن نزي او د زړه د پمپینګ کول دا د یو بل سره چې تعلق ساتي چې د دې دوه د ریټ چې دی هغه برابرۍ خو په دغه وخت کې دا چې اوشي زموږ بریثینګ چې دی هغه شارټ شي او زړه چې دی پمپ کول چې دی هغه زیات کینو دا غي د وجه نه چې به موږ ستړي کیږو هغه اکسیجن کمی چې دی هغه راځي نو cavity is present in double membrane with fluid pericardial fluid وځ د زموږ سره ډبل ممبرین دی د دې ډبل ممبرین په منځ کې چې دی دا کیویټي دا او په دې کیویټي کې چې کوم فلویډ موجود دي هغه ته څه ویل کیږي هغه ته پیریکارډیل فلویډ چې دی ویل کیږي نو وګورئ کوم کیویټي چې د ډبل ممبرین په منځ کې موجوده ده نو دغه کیویټي ته څه ویل کیږي پدغه کې چې دی پیریکارډیل فلویډ چې دی هغه موجودي پیریکارډیل کیویټي چې دی هغه ته ویل کیږي او لوبریکیټ د هارت بل د دې کار دا دی چې زړه چې دی کله پمپینګ کوي نو د دې سره دا کوم ډبل ممبرین چې دی دا سره داسې سپیس فری دی او دا شاته طرف ته چې دی لګ موومېنټ کوي نو په دې کې چې کوم فلویډ موجودي هغه د زړه چې دی لوبریکیټ کوي غوړوالی چې دی هغه به پیدا کوي او پروټیکټ د هارت فرام اني میکانیکل انجری او زړه چې دی اني ټایپ اف میکانیکل انجری چې زړه ته کوم نقصان نشي نو دا غي نه د انسان دا کوم زړه چې دی نو دا بچ کوي نو دا د هیومن هارت انټروډکشن په دې کې دا ټکی پیژنئ چې د دې سایز څونه دی د دې شیپ چې کوم قسمه دی د پمپینګ ارګن دی پیریکارډیم چې هغه څه ته وایي او په دې کې چې کوم فلویډ چې هغه موجود دی دا غي کار چې دی صحیح نو په دې وسه سټرکچر چې هغه به شروع کما بالکل هیومن هارت ټاپک ته چې هغه موږ اواړو نور موږ ضرور شیر کړئ. ثانک یو.